ملګرو آیا تاسو ته دا پته ده چې هلکان چې په هغو کې اکثر د جنکو په مقابله کې زیاته یوګوي او آیا تاسو ته دا پته ده چې په لایف کې یو انسان څومره زیات خوشاله او سټیسفاید اوسیږي هغه ته د زیات خوب کولو ضرورت نه وي او ملګرو که تاسو د دې نه خبر شئ نو حیران بشئ چې په دنیا کې زیاتره ډرایورانو ته دا ښکاري چې هغه د نورو ډرایورانو نه بهتر دي یعنی زیات ډرایوران دا ګڼي چې هغه د نورو ډرایورانو نه په ډرایوینګ کې زیات ایکسپرټ دي نو ملګرو زه به تاسو ته نن داسې 5 امیزنګ او سایکالوجیکل فیکټس وایم د دې د پیژندو لپاره زما سره د ویډیو د اخیره پورې اوسئ فیکټ نمبر 5 ملګرو د سایکالوجي د یو سټډي نه دا معلومه شوې ده چې کوم انسان زیات بیزي هغه ته کم سټرس یا ټینشني او بل طرف ته کوم انسان چې هر وخت وزګار ناسي یا د هغه سره د کار کولو سنوي نو هغه خلکو ته د ټینشن او د سټرس پرابلم زیاتی اوس د دې شاته وجه دا ده چې هر ټایم د وزګار انسان په دماغو کې نیگیټیو ټاټ زیات راځي د کم د وجې نه چې هغه زیات اوور تھینکینګ شروع کی اوس په تاسو دا خامخا نوټس کړي کله چې تاسو پرې نو تاسو په هغه ځای ناسي او په خپل سوچونو کې کم کم زیاته ورسیږئ یعنی څنګه په خپل خیالونو کې ورکیږئ دې ته وایي اوور تھینکینګ او د دې د وجې نه سټرس سیوا کیږي د دې لپاره د وزګار کې ناستو په ځای همیشه سنه سکار کول پکار دي نمبر 4 ملګرو د سایکالوجي په مطابق د شپې چې کم خلک د ناوخته پورې ویښ او بیا وده شي په هغې کې 5% خلک خپلې سپنې پوره کولی شي یعنی هغه هر څه حاصلولی شي کم چې هغه غواړي خو د مزې خبره دا ده چې د باقي 95% خلک کم چې د ناوخته پورې ویښ او بیا وده شي هغه 5% خلک کم چې کامیاب شوي وي هغه خپل آیډل یا رول ماډل ګڼي خپل ځان د خلکو په شان د جوړولو کوشش کوي او کنه مرګرو د شپې د ناوخته پورې کار کول ښه دي خو د هغې نه زیات ښه اپشن دا دی چې سهار وختي پاسئ او کار وکئ ولې چې په دې ټایم د نور ټایم په کمپیریزن کې په یو شیز باندې د فوکس کولو ابیلیټي زیاته وي نمبر 3 ملګرو د سایکالوجي په مطابق دوستانه یا فرندشپ چې کم یې هغه 3 قسمه یي یعنی خلک د 3 وجوهاتو نه مرګري جوړیږي نمبر 1 په دې کې خلک د هغې پورې مرګري د کومې پورې چې په ملګرتیا کې خوشحالي او مزه وي خوشحالي چې ختمه شي نو دا قسمه ملګري هم ختم شي په دې کې د کالج د سکول یا د ګاونډي سره مرګتیا شامله ده نمبر 2 په دې کې انسان د مخامخ د کس د پیسې یا د کار سره مطلب ساتي یعنی هغه دا سوچ کوي چې د دوستانه به یو نه یو ورځ پیدامند ثابته شي لکه څنګه چې یو ډاکټر یا وکیل یا داسې انسان چې د هغه سره پیسې ډیري او په کومه ورځ چې دا شیزونه ختم شي نو داسې مرګري هم ختم شي نمبر 3 دا یې رښتینې مرګتیا دا ډیره کمه میلاویږي په کم کې چې دواړه انسانان په خپل ذهن کې د یو بل د خوالي لپاره سوچ کوي او په غیر د څه مطلب نه همیشه د یو بل خیال ساتي نمبر 2 ملګرو تاسو او منګه ټول خلک د یو بل سره مذاق کوو دا هیومن بیهیویر دی خو د سایکالوجي په مطابق داسې حالات هم وي چې موږ له په هغې کې مذاق کول نه دي پکار کله چې زموږ د مذاق کولو نه یو انسان ته تکلیف ورسي یا هغه وشرمیږي نو هغه مذاق نه وي یا د یو انسان فزیکل یا منټل کمزوري زموږ د مذاق وجه جوړه شي نو داسې مذاق هم نه دي کول پکار او ملګرو کله چې یو ماشوم د مذاق په نوم باندې وجړولی شي او هغلته موجود هر یو کس زموږ په خندا کې شامل نشي نو هغه هم مذاق نه وي بلکې یو خراب حرکت دی د دې لپاره دا شیزونه په خپل ذهن کې ساتئ او مذاق کوئ نمبر 1 ملګرو سایکالوجي دا وایي چې په سوشل میډیا باندې زیات شو اپ کولو ول خلک په ریل لایف کې دومره خوشاله نه وي څومره چې په سوشل میډیا باندې ښکاري او کنه ملګرو سایکالوجي وایي چې کوم انسان د دنیا نه یا په ریل لایف کې خوشاله وي هغه ته چاته د بار خولو ضرورت نه وي چې هغه څومره خوشاله دی خو کم کسان چې نه خوشاله هغه ته د خولو ضرورت دی چې هغه څومره خوشاله دي حالانکه سوشل میډیا یوز کول د خوشحالۍ لپاره ضروری ده خو دا صرف د خپل خوشحالۍ ذریعہ مه ګڼئ یعنی سوشل میډیا صرف داسې مه یوز کوئ چې بس صرف پټوان او ویډیو به اپلوډ کوو تعریف حاصل کو ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو ته څه لږه غومته هم زده کړه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله